بندي یا پلان په افغانستان کې جوړ شوی و. آیا ته په دې قانع شوې؟ آیا تا په دې ځان قانع کړ؟ خو ته عقیدوي مشکل لري افغانستان سره، ته د هویت مشکل لري افغانستان سره. والله بالله که ستا دا خبره د افغانستان دپاره ده. د پاکستان په میډیا کې افغانستان یادېږي چې افغانستان کې منصوبه بندي شوې ده. خو په دې خو قانع شه وروره، ډاکټر صاحب محترمه، په دې خو قانع شه، ووایه چې بدې کړي دي، جکې والي دي، دا خو روغتیا هم. خو ته موږ نه قناعت غواړي. و ته څوک یې؟ ته څه کاری؟ نه د مخ معلوم دی، نه د چټ معلوم دی چې ته چې دی اوس څوک یې؟ خو تیتل د مخکې ورکړی ډاکټر مختاړی. مظلوم یاره ته خپله خبره کوم قربان زه خیري خبره کوم. ګوره تاسې د موږ نه ښه معلومات لرئ پاچا صاحب. دلته بارکزای صاحب د ټول مشران یا پوه شوې د یوې ورځې خبره نه ده، نه داسې یوه ورځ ده چې تاسو دلته د میډیا ته راغلي یا موږ راغلي. پوه شوې زه نه پوهېږم چې یو سړی دومره سیاسي علوم وکړي ډاکټري ته ورسېږي. ډاکټر البته یا به یا به نه وي وروره، خالي په نوم د په هغه باندې ولیکه ډاکټر واده وي، د نور ته ویترنر وي، د غواو ډاکټر وي، پته نه لګېږي خبره. پوه شو خو به ډاکټر ده. یو سړی چې دومره تعلیم وکړي یا دومره د سیاست په لوبه ولې نه پوهېږي؟ ولې ورته معلومات نه کېږي چې ما ته نن منصوبه تر کومه طرفه جوړېږي؟ تاسې پوهېږئ د پنجابي رژیم سره نن هره یو منصوبه شانډه سوله پاچا صاحب. نن یې منصوبه په چا درته جوړه کړله؟ په شیخ ادریس صاحب یې درته جوړوله. نو د ما عالمان زه دا بار بار دا خبره کوم، آخري خبره ده فهیم صاحب، د افغانستان په تاریخ کې مشران چې څومره مشران تیر شوي دي، د پاکستاني ریاست په لوبو په سیاست نه و پوهېدلي بدون د عالم نه، بدون د مشرانو د اوس مشرانو نه. پوهېږئ دی چې کومه لوبه کوي الحمدلله یو چند دوه چند عالم مخ ته ورسره وړي. په خبره پوهېږئ؟ ته چې راځې په ما باندې وچ په وچه تور تړې، کار د تا خوارجو تور بیرغو کړی ده. پوهېږئ زه درته وایم چې زه په ټول افغانستان کې اگر چې د غیبي جنازه روایت نه لري که نه، ما به ورته ویلې چې وکړئ دغه غیبي جنازه یې وکړئ. په خبره پوهېږئ؟ د ما د وطن خیر چې کیوي، د ما د پښتون ملت، د ما د افغانستان خیر چې کیوي که نه، زه هغه کار ورسره کوم چې د ده سیاست د ده په کور کې ور ختم کړمه. په دې پوهېږئ که نه؟ ډېره زیاته مننه باچا صاحب. خالي یوه نقطه زیاته نه دا چې د پاکستان نظامي ملکي سیاسي مدني فعالان او چارواکي او دا راځي او وایي چې پاکستان کې بدامني ده او پاکستان کې چې دی امن نشته دی. نو خیر زه نه پوهېږم ځکه د چې دی لکه طب ویلی، ډاکټر صاحب طب ویلی دی، یو بل به یې هغه انجینیرینګ ویلی دی که نه. نو د دوی سیاست سره څه؟ سیاست سره نه داسې کار دی چې دغه بعد دلته رواني تکلیف لري، په دې ټیک ټاک کې ور ډالرو پسې خفه دي، د هغې علاج دې وکړي. نو زه وایم چې دا بهتر. زه خو دلته ډاکټر صاحب په دې هغه باچا صاحب په دې ارمانه کې ډېر ښه ډاکټر پېژنم. ما خو بارو بار دا اعلان کړی دی، دا همکاري کړم. خو البته ډاکټر باچا صاحب بېدبي د مافي د خرو ډاکټر دی که نه، خو د انسانانو هم کوي چې څوک رواني تکلیف لري. را به شو دغه ته ډاکټر صاحبانو ته موږ حد نه ډېر احترام لرو، اصل ډاکټرانو ته او داسې علماو ته موږ د حد نه ډېر احترام لرو. هر افغان ته لرو چې څوک د عزت خاوند وي، څوک د احترام خاوند وي، څوک په خبره باندې پوهېږي، که کشر وي که مشر وي، هلته مشکل نشته دی. خو بعضې سړی یاران د یاران شوره کوه سړی به څوک قاري صاحب عبدالله نوبت دی، قاري صاحب عبدالله لاندې هغه ښځې کنځلې وکړي چاته یې دا وګورئ، دا ډاکټر دی. لاندې کومنټ وګورئ ملګرو، ډاکټر صاحب ستا مېرمن یو قاري صاحب دی، ډاکټر صاحب ستا مېرمن زموږ د ټولو افغانانو خور ده، د ټولو. ستا مور زموږ د ټولو مور ده، خو ته فاسقي، ته فاجرې، ته لعینې، ته ملعونې او ته د خدای په قهر عظیم باندې ککړې. ته په بشپړه توګه بې سواده جاهل، کنځلمار او سپک انسان یې. دلته لیکي وایي چې ګوره فهیم شینواري صاحب ته نه دي، دا موږ ټولو ته دي، دا د پښتنو اجره ده. او ستا اخلاق او ستا انسانیت دا دی چې ته کنځل لیکلی، بیا دې لیکلي ډېر آر سلطان ستانکزی. دا ستا خلاص ډاکټره، زه خو تاسو پسې ګرځم، ستاسو د الله په ذات باندې قسم یې که تاسو اشر ونه کړو، په اشر راشئ ګوره، ځان ته را نه شئ وا خلکو، قرار دم هم در سره راولئ ګوره، داسې نه چې هغه تاسو راولګي. شینواری صاحب ته پې لکه چې ایران سکوت کې باچا صاحب ودرېږه یو دی که بخښنه غواړم، داسې نه چې هغه لکه د افغانستان د ملي اردو د اربکیانو د ملي پولیسو باندې چې طالبان ورته به ویلي طالب پنجابی دی، هغه به په طالبانو باندې خواران چې دی له منځه ویوړه. په تاسو دا کانه ونه که ګوره، تاسو ځان سره راولئ ما ته، بیا که ما وژنئ
کما وای کما ټکوي خو ځان ته رانشئ ګوره هیله درنه کومه مهرباني دغه د قاري صاحب عبدالله مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ پاچا صاحب ته مرګرو ته مدمجار صاحب ته فهیم صاحب ته ټولو ناستو مرګرو ته سلامونه او نیکې هیلې الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړې زما یې ګاونډ کې واده دی نو دا اوس یې شروع وکړه خبرې هم صحیح نه کېږي بس بخښنه ډېره غواړم خبرې وکړې ځکه ډزې راځي بالکل رابه شو بارکزي ورستانه او بته بارکزي ما اخلاص کړه جګره نمبر لکه چې د اکمل ور دی سلامونه اکمل ور دی اکمل کالمدار نه دغه دی دغه بزمای نو بدی ما خیر ده ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو حاجي صاحب تاسو ته زموږ مشر فهیم افغان صاحب ته غالب جان ته نیازي صاحب محترم ته مدني صاحب ته ټولو د لایف ګډونوال سلامونه الله رب العزت مو وساته ماشاءالله دی نن مو بیا ډیر ښایسته دغه راخیستې موضوع را به سو اولینې دغه ته د پاکستان د علماو په اړه ګورئ لکه دا خبره ډېره تکراري هم ده پاکستان کې دوه ډوله علما دي یو علمای حق دي یو علمای سو دي هغه سو چې دي هغه د حکومت علما دي او هغو بس یو نوم سریح کړی دی چې وروره مولانا پلان کوي و مولانا پلان کوي و پلانی و هغه او دغه نه او غټ دغه مزي دغه د خدای په غضب اخته په کت وریځ او روش او دغه شیان پسې وایي نور په دې کې نه دي چې وروره اسلام او وطن او احساس او پښتونوالی دا او نه یو شی هم پکې نسته نن په دې خیرات کې ناست سبا په یو خیرات کې ناست او دغه ولس یې داسې رانیولی دی چې وروره زه یم که زه دای سوم پاکستان هم رنګ ده که زه دای سوم اسلام هم نسته که زه دای سوم وروره هېڅ هم نسته بس دغه موږ ونیسئ موږ ته ډوډۍ راکوئ موږ ته وروره روش وریځه راکوئ نور ذاتي تاسو هم خیر ژوند بچ یاست او عین حال کې به دغه تر سره ځئ جنت ته او موږ خو یو وروره تللي خلک نو یو دا خلک دي او یو هغه حق خلک دي هغه حق خلک چې دي هغه راوځي نه هغه بیخي داسې خاموش خلک دي هغه په دې پوهېږي چې وروره که مې څه وویل سبا ته مې رانیسي او وزنې مې بله خبره دا ده چې دا خلک یو ډول د پاکستان سره سریح دي که تاسو ته معلومه وي دغه کورونو کې به موږ غوماشو ته یو رقم دغه راوړل سریح بیا به دغه غوماش راتلل باندې کینی چې څنګه باندې کینوس همالته به ښه خوشحاله یې هلته ورته چې ولې دي دغه د سریح هغه پسې خوري وخت چې هغه یا وچ سي او یا له منځه ولاړ سي نور هغه دغه له منځه ځي غوماشی نو نشي تلای یعنی دا خلک له عیسی سره دغه د سریح دي ورسره ګراو دي که دوی له دغې دایرې څخه ځان باسي دی به مري بله هېڅ لاره نه لري یو د بارکزی ګوره ډاکټره یو کومنټ ګوره بار چې دی اول ستا په جهالت او بېسوادۍ باندې ګواهي ورکوي چې ته یو کومنټ بار لکه دغه کې مطلب ریپیټ کوي که نه ګوره د خدای په قهر عظیم ککړ شي که ته په رښتینې توګه دا فکر لري چې په افغانستان کې پنجابی یا ترهګر یا هر نوم چې ته ورکړي دا حاکم دی ستا د کورنۍ ټول غړي به یې ترې وباسي یو نه دا چې تا اوس خپله مېرمن رایستلې سره د خپلو بچیانو مور د هلته ده ورندیارګانې د هلته دي د کورنۍ نور غړي د هلته دي نو دلته ته لاړ شه زیات نه 1 لیتر پټرول واخله 1 لیتر زیات نه دا به راواخلې په د سر به یې داسې ځان ته واچي او لیتر راواخله ټک ورکړه ټک او ځان غرغره کړه ځکه بیا خو به موږ وایو چې ډاکټر صاحب ستانکزی د لوګر ولایت یو ډېر باتور او ایماندار سړی په افغانستان کې باچا صاحب وسه نه رسېده ځکه افغانستان ورنه ترهګرو پنجابیانو نیولی و د غریب سره څوک هم نه ودرېده بس دی لاړه پټرول یې راواخېسته په ځان یې واړوله ځان یې غرغره کړه کتابونه به در باندې ولیکو د افغانستان په معاصر تاریخ کې به ته یو لوی باتور انسان شي کنځل مه کړه لاندې بلکل هغه به یم لمانځو ته کنځل مه کړه زموږ ټولې کورنۍ هملته دي موږ روزمره په افغانستان کې والله موږ په اړیکه کې وو دا تاسو چې څومره منفي تبلیغ کړی که نه قسم د زما د الله په ذات کې که دا هلته شته دی خو موږ ګورو ګونه نن یو کار وشو لاړ شه زما ټویټر ته تا ولاکه ورباندې پوسټ کړی ما ورباندې کړی دی تا ولاکه په فیسبوک کې چې دی لکه پوسټ کړی ما ولا کړی دی تا ولاکه په واتساپونو کې ولاکه زنګونه والي ما ولا والي دي باچا صاحب ولا والي دي چې د دې کس نیول در نه غواړو
دا باید ونیولی شي ځکه د شرعي نظام خلاف کار کړی دی نو د خدای په قهر عظیم باندې ککړ شي څومره چې زر کولی شي دغه مختاړی دا لرې کړه ډاکټران مه شرموه د جمهوریت نه خو تاسو کمیسه پرتوګ وایسته لوڅ لغړ هم پرېښی دی صاحب مهربانه د خدای په قهر عظیم باندې مو ککړ کړ اوس د ډاکټرۍ د انجینرۍ د ښوونکي او د شاعرانو دغه مختاړي دا په شرمو باندې شرموئ بارکزی ورته خبر راغونډې کړه مهرباني جګره ښه مننه و ډېره دغه دې ورته وکړې ډېر داسې مستقیمه لاره دې ورته وښووله نو که دی بس له دغه پوښتنه کار واخلي انشاءالله الرحمن دغه د وجدان عذاب به هم خلاص وي او عین حال کې به هغه هدف ته ورسي ښه راځو خبرې ته نو دغو خو موږ ډېر دغه دې ورباندې انتقادونه مدي زموږ ډېر حسابونه کتابونه له دغو خلکو سره شته دا به انشاءالله الرحمن د وخت تېرېدو سره یا به دوی خدای راته شرموي او یا به موږ ورمخته کېږو او دا شی کېږي انشاءالله الرحمن بله راځو دغه هلک هغه ویډیو ما نن ولیده والله بله زه ډېر خفه سوم زما عین دغه عمر باندې یو ورور ده یعنې دغه درد یا دغه وال ما داسې حس کړو لکه هغه زما ورور چې وایي داسې اوس بیرته خبر سوم چې دا حکومت نیولی او هغه عسکر خپله به دغه باندې اعتراف کړی چې دا ما بد کړي بیا ډېر خوشحاله سوم شکر الحمدلله چې دغه زموږ غږ رسیږي او بیا څوک راولاړېږي دغسې اقدام کوي دا ډېره یو لویه دغه ده هستي ده موږ خو له حکومت همدغه شی غواړو چې موږ به انتقادونه کوو تاسو هغه زموږ انتقادونه د باید رسیدګي وکړي او دا شی یاده کړی نو خدای دې ښه ورسره وکړي او زه له حکومته بیا غوښتنه کوم چې دغه سړی باید په خپله دغه باندې ورسېږي څومره سپکه سي دغه هلک ته یا والی یا پورې والی دغه شی باید دی به د خپل دغه وویني سزا بله راځو هغه وروستۍ دغه ته زه دا وایم چې اوس دغه شیخ ادریس ته که څه بلا دا اوس نور نسته نور زموږ استازي په دغه باندې یعنې مړ ده نور هغه باندې دا باس بیا موږ کوو چې داسې دې اوسي هغه بیا الله رب العزت د دا خپل حساب کتاب ده نو ډېره زیاته مننه خوشحاله شوم چې له تاسو سره مو ګډون وکړو با عزت